تاسو له SBS پښتو سره یاست. د نیو ساوث ویلز ایالت حکومت په سیدنی کې د کډوالو او مهاجرو کارګرانو لومړی مرکز پرانست چې موخه د لنډمهاله ویزو لرونکو ملاتړ دی. دا په دې معنی ده چې په سیدنی کې اوس مهاجر کارګران یو ځانګړی مرکز لري چې کولای شي د کار په ځای کې د استثمار یا ناوړه چلند په اړه مرسته ترلاسه کړي. د دې مرکز ملاتړ د راتلونکو 4 کلونو لپاره د نیو ساوث ویلز د حکومت لخوا د 4.15 میلیون ډالر په تمویل سره کیږي. سیمیول زولواګا 23 کلن و چې له کولمبیا څخه سیدنی ته راغی ترڅو په دغه ښار کې خپل نوې ژوند پیل کړي. د نایی یا سلمانی یو دکان هغه ته د لنډمهاله کاري ویزې د سپانسر لپاره وړاندیز وکړ. هغه په لومړیو کې د خوشبختی احساس کاوه خو ورو وضعیت بدل شو. After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself, it might be a mistake. سیمیول وایي چې نوموړي د دې ستونزې په اړه خبرې کولو ته زړه نه ښکاوه ځکه چې هغه ویزا درلوده او نه پوهېده چې که څه ووایي نو آیا دا به په استرالیا کې د هغه راتلونکي له خطر سره مخ کړي که نه. One day, I complained when I was told to clean the toilets, nothing that was hired for. In response, my employer just said, "You're fired, pack your stuff, and go home." Just like that, I had lost my job and my visa sponsor. په استرالیا کې کارګران حق لري ترڅو کلنۍ رخصتي ولري. سیمیول لدی ډار خپل کلنۍ رخصتي نه اخیسته چې د کار صاحب بناراحت شي. د هغه کارګمارونکو د کلنۍ رخصتي د پیسو ورکولو ډاډه کړې و خو د اتحادیو په مرسته هغه توانیدلی چې دغه پیسې ل خپل کارګمارونکو څخه ترلاسه کړي. This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone. د مهاجرو د عدالت انسټیټیوټ لخوا په روانه میاشت کې خپور شوی راپور د هغو ستونزو پراخوالی ښیي چې مهاجر کارګران ورسره مخ دي. راپور موندلی چې نږدې 2/3 برخه د لنډمهاله ویزو لرونکو کارګران کم معاش ترلاسه کوي او یوازې نړیوال زده کوونکي هر اونۍ له 8 میلیون ډالرو څخه ډیر د معاشونو زیان ویني. له درېمې برخې څخه ډیرو کسانو راپور ورکړی چې په ABN یا قراردادي ترتیباتو کار کوي. خو د نیو ساوث ویلز د اتحادیو مشر مارک موري وایي چې مهاجر د استرالیا لپاره ډیر مهمه دي. Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labour. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy, and we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here. هغه ځانګړی ملاتړ چې سیمیول ترلاسه کړی و اوس په نیو ساوث ویلز ایالت کې د ټولو مهاجرو کارګرانو لپاره برابر شوی دی. د مهاجرو کارګرانو مرکز د سیدنی د ښار دننه پرانستل شوی دی چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې له کم معاش اخیستلو، ناامنه کاري شرایطو او ښکاره استثمار سره مخ شوي وي. همدارنګه به په کلیوالي او لرې پرتو سیمو کې د نیو ساوث ویلز د رسیدو مرکزونه هم فعال شي ترڅو هغه خلک هم د خدماتو ته لاسرسي ولري چې ښاري سیمو کې ژوند نه کوي. تمه ده چې دا مرکز به هر کال شاوخوا 2000 له خطر سره مخ کارګرانو ته ملاتړ برابر کړي. د نیو ساوث ویلز لومړي وزیر کریسمنز ویلي چې دغه مرکز به کارګرانو ته د دوی حقونه تشریح کړي او د سیستم له لارې به ورسره مرسته وکړي. We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
د نیو ساوث ویلز د څو کلتوري ټولنو غړو دغه مرکز د پرانستلو هرکلی کړی دی. اوبا ګابریس د نیو ساوث ویلز د سومالي شورا مشره ده. هغه وايي خلک کولای شي په حقیقت کې دغه مرکز ته راشي او د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی نه کوي. You don't know your rights. You don't know what's if you actually have you're being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to them about what they're going through, and they will receive advice and actually legal help as well, legal support. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.